که تاسو هم CapCut استعمالوه او تاسو CapCut کار نه کوي هر څه پکې پیډ دي په پیسو دي نو په نن ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در کوم چې بالکل فری دی د CapCut په شانتي کار به کوي ټرانزیشن افیکټ دغه رنګې سټیکرې ویډیو آډیو ایکسټریکټ چې څه پکې هم دي څومره شیزونه تاسو ته په CapCut کې پیډ میلاویږي او تاسو دلته کې فری میلاویږي او د مزې خبره پکې دا ده چې دا تاسو هم په آیفون کې استعمالولی شئ هم تاسو په انډرایډ کې استعمالولی شئ بالکل فری یو روپۍ هم ورکوئ او تاسو پکې ایډیټینګ کولی شئ پرو نیکسټ لیول ایډیټینګ پکې تاسو کولی شئ څنګه تاسو په CapCut کې کوئ بالکل سیم ټو سیم CapCut دی خو CapCut په پیسو دی او دا چې کوم دی فری دی په دې اپلیکیشن کې د ځینو ټولز نومونه چینج دي مطلب نومونه یې چینج دي که تاسو په CapCut کې ایډیټینګ کړئ ډایرکټ به درته اسان هم وي خو په هغې کې چې کوم دی په دې اپلیکیشن کې د ځینو ټولز نومونه چینج دي نور چې کوم دی باقي کار هر شي د CapCut په شان دی بس دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کولی څنګه شئ که تاسو په یوټیوب کې ویډیو ګورئ نو تاسو په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي په هغې باندې کلیک کوئ فری ډاونلوډ کولی شئ که آیفون یې که انډرایډ دپاره او که تاسو په فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو کمنټ سیکشن ته لاړ شئ په کمنټ سیکشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي په هغې کلیک کوئ فری ډاونلوډ کوئ د آیفون انډرایډ دواړو دپاره اوس استعمالولی څنګه شو د دې دپاره زه موبایل سکرین طرف ته خو د دې نه مخکې که تاسو چینل نه سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کوئ ویډیو لایک هم کوئ او شیر هم کوي زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته زما د موبایل سکرین تاسو ته ښکاري دا چې کوم CapCut دی دا بالکل فری دی اوس دا CapCut تاسو ډاونلوډ کولی څنګه شئ که تاسو په یوټیوب کې ویډیو ګورئ نو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي په هغې باندې کلیک کوئ لاندې راشئ دلته کې ډاونلوډ پر انډرایډ ډاونلوډ پر آیفون که تاسو انډرایډ دپاره ډاونلوډ کوئ د انډرایډ دپاره هم ډاونلوډ کولی شئ آیفون دپاره ډاونلوډ کوئ د آیفون دپاره تاسو هم ډاونلوډ کولی شئ چې کله هم تاسو ډاونلوډ کوئ خپل موبایل ته اوپن کوئ دغه رنګ انټرفیس په تاسو ته شو شي دلته کې چې کوم دی دا د CapCut په شانتې دی بالکل په دې کې چې کوم ټرینډینګ ټرانزیشنز دي او هم تاسو دلته کې شو کېږي دغه رنګ چې څومره هم ټولز دی تاسو دلته کې شو کېږي بیوټي دا کیمرا دغه شانتي انیمیشن دی فلټر دی ډینایز دی او د دې ډینایز چې کوم دی دا ډېر زیات بهترین دی اوس په دې CapCut کې به تاسو ویډیو څنګه ایډیټ کوئ ایډیټ کول ډېر اسان دي دې کې صرف یو څو شیزونه مختلف دي چې د هغې نومونه چینج دي د CapCut کې یو ته یو څه لیکلي دلته ته بل څه لیکلي هغه ډېر زیات په کار دي کوم شیزونه تاسو پر پلس ایکن باندې کلیک کوئ نو تاسو ګیلرۍ ته به لاړ شي او د ګیلرۍ نه به تاسو خپل یو ویډیو راواخلئ چې کله هم تاسو ویډیو راواخلئ زما سره تصویر دی فلحال ما د ګیلرۍ نه تصویر راواخیستو اوس چې کوم دی لاندې دلته کې لیکلی دی ډېر شي اپشنز دي د کټینګ هم دی دا شین دي که تاسو آډیو ورته وئ د ویډیو نه تاسو آډیو ایکسټریکټ کوئ اته هم کولی شئ دا CapCut کې پیډ دی په پیسو دی افیکټ چې کوم دی هغه په پیسو دي ټولې چې کوم دی په CapCut کې هغه په پیسو دي او په دې CapCut کې چې کوم دی بالکل فری دی تاسو ته فری میلاویږي او دا چې کوم دی اورلی دی VIP ورته لیکلی دی د VIP چې کوم دی دا اورلی دی که تاسو یو شیز په اورلی اخلئ مطلب زه اوس په دې ویډیو باندې یا په یو ویډیو باندې لپاس تصویر اخلئ یا په ویډیو اخلئ ما په هغې باندې کلیک کو او دا چې کوم دی ما پې دا واخیستو دا اورلی پې واخیستل شو دې ځای کې پکې تاسو اورلی اخیستی شئ که په کوم ځای کې هم تاسو اخلئ اوس په دې کې نور کوم ایډیټینګ ټولز دي دا چې کوم دی دغه د ټیکس دي تاسو ټیکس هم اخیستی شئ کټینګ د دې نه کولی شئ آډیو ویډیوز چې کوم دی د دې نه ورته ایکسټریکټ آډیو یا تاسو ریکارډینګ کول غواړئ د دې ځای نه کولی شئ دغه شانتي نور هم ایکسټرا دغه دی پکې ساوند افیکټ دی پکې هر شیز دی پکې تاسو په خپله بیا چیک کولی شئ دغه رنګې چې کوم دی دا دغه د سب ټایټل چې کوم دی دې ځای نه ایډ کولی شئ ټیکس تاسو که زه په دې باندې کلیک کوم تاسو ټیکس هم ایډ کولی شئ سب ټایټل هم ایډ کولی شئ مختلف قسم ډیزاینز دي VIP دا کوم چې اورلی تاسو اخیستل غواړئ دغه رنګې دا فلټرې دي بالکل ټولې فری دي څومره هم فلټرې دي ټولې فری دي دلته تاسو پرې فلټر باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به بلها ډېر شي فلټرې راشي او دا چې کوم دی مین CapCut چې کوم دی په هغې کې پیسو دي او دلته کې فری دي او د هغې نه مزیدارې پکې دلته کې پرتې دي دغه رنګې چې کوم دی ایډجسټ دی دا هم تاسو کولی شئ اوس د ښی طرف ته راشئ نو دا چې کوم دی سټیکرې دي مختلف قسم په زرهاو سټیکرې پرتې دي که تاسو د خپل موبایل نه امپورټ کوئ هغه هم تاسو دغه کولی شئ امپورټ کولی شئ او دغه رنګې نورې پرې کې خپلې سټیکرې هم بلها پرتې دي دغه شانتې ریشو باندې که تاسو کلیک کوئ که تاسو اوس یو ویډیو راواخلئ هغه تاسو د یوټیوب ټیک ټاک دپاره کوئ نو تاسو دا سلیکټ کولی شئ که تاسو یوټیوب دپاره کوئ دا سلیکټ کولی شئ که تاسو یې د انسټاګرام دپاره کوئ دا کولی شئ فیسبوک دپاره دا کولی شئ نو هر قسم فریم په کوم دی کله هم تاسو ویډیو راواخلئ تاسو د هغې کې فریم کولی شئ فریم ولا اخیستی شئ دغه رنګې که زه بیک راشم کله هم تاسو ویډیو راواخلئ څوک د ټیک ټاک دپاره ایډیټ کوي څوک د فیسبوک دپاره ایډیټ کوي نو هغه ټول چې کوم دی هغه دلته کې په ریشو کې پراته دي دغه رنګې ایډجسټ دی فیټرنس دی اوس که زه چېرته په دې ویډیو باندې کلیک کوم کلیک مې پې کوم نو اوس که تاسو کټینګ کول غواړئ په ویډیو کې نو هغه دا دی په دې مثلا زه دا ځای کټ کول غواړم نو ما دا کټ کو د باقي چې کوم دی دا به زه ډیلیټ کول غواړم ته کټینګ تاسو کول غواړئ کټینګ تاسو د دې ځای نه کولی شئ د ویډیو سپیډ زیاتوئ کموئ نو هغه هم تاسو د دې ځای نه دغه کولی شئ منیج کولی شئ او چې څه هم کول غواړئ تاسو سپیډ هم دې کولی شئ د انیمیشنز دي انیمیشنز چې څومره هم انیمیشنز دي هغه دلته کې فری دي یو به پکې هم پیډ نه وي ټول فری دي چې څومره هم انیمیشنز دي ټول فری دي
دا تاسو کولی شئ. دغه رنګې بیا چې کوم دی ډیلیټ کول غواړئ، کرافټ کول غواړئ، ټرانزیشنز دي پکې، میرر، فضل، دغه رنګې فلټر دي پکې. او یو پکې بل شی چې کوم دی زیاتره خلک استعمال کې راولي، نو چې کله د دوه ویډیو تاسو امپورټ کړئ د هغې په منځ کې تاسو ټرانزیشنز لګوئ. نو ټرانزیشن تاسو په دې باندې مثلا ما په دې باندې کلیک کو او دا ټرانزیشنز چې څومره هم ټرانزیشنز دی تاسو ته ښکاري یو به پکې په پیسو نه چې څومره هم فیچرز تاسو ته په ټیک ټاک کې ملاویږي، پیسو والے ټیک ټاک کې ملاویږي. اب تاسو دلته کې به فری ټیک ټاک کې ملاویږي، خو دلته کې به تاسو ته بالکل فری ملاویږي، یو روپۍ هم ورکوئ. تاسو د یوې روپۍ د ورکولو ضرورت هم نشته دی. دا تاسو وکئ. دغه رنګه تاسو بیا وګورئ چې څومره هم څه تاسو ته هلته میلاویږي او تاسو دلته کې میلاویږي. نو دا چې کوم دی ټرانزیشنز پکې مو شو، فلټر ایډجسټ، ځینې خلک یې کلر ایډجسټ کوي، ایچ اس ایل زیاتره خلک استعمال کې راولي. هغه په ایډجسټ چې راشي ایچ اس ایل کلرز پکې ته د کلرز کمبینیشن تاسو کولی شئ، هر څه پکې تاسو بالکل فری کولی شئ. نو دا تاسو په خپله باندې هم وګورئ. ځینې ملګري هغه بیک ګراونډ ریموو کول غواړي که نه، بیک ګراونډ نو هغه به کوم کېږي چې دلته راشي مطلب ګرین سکرین دی یا هر څه دی که نه، اوس هر چیز دی د هغې ته بیک ګراونډ ریموو کول غواړي نو هغه ته هم کولی شي. د دې ته به راشي، دلته کې دی کروما، دا تاسو ته ښکاري کروما. په دې کروما باندې به کلیک کړئ او چې کوم ځای ته سلیکټ کول غواړئ، هلته لرې کول غواړئ، هلته ته لرې کولی شي. دغه د ابۍ د خپل نیډ مطابق، د خپل ضرورت مطابق ته هم لرې کولی شي. دا چې کوم دی کروما کی ده، بیک ګراونډ او شیډو هر شیز پکې ته دغه کولی شي. پریکټس پې وکړئ چې چا له کیپ کټ ورځي نو هغه ته به دا استعمال ډېر زیات اسانه. خو ځینې شیزونه چې کوم دي هغه پکې دلته لږ چینج دي، نومونه یې چینج دي. اما تاسو ته وښودله، که بیا پکې هم چاته څه مشکل وي نو ماته کمنټ کې لیکلی شئ. کوم ملګري ډاونلوډ کول غواړئ نو که تاسو په یوټیوب کې ویډیو ګورئ، ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاوي شي، د انډرایډ دپاره ډاونلوډ کولی شئ، د آیفون دپاره. او که څوک تاسو فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو کمنټ سیکشن ته ورشئ، اولنی کمنټ به ما پین کړی، لینک به مې درکړی، په هغې ډایرکټ کلیک کړئ، ډایرکټ تاسو ډاونلوډ کولی شئ.